الف لام میم را دغه د الهي کتاب آیتونه دي او چې ستاد رب له لوري پر تا باندې نازل کړي شوی دي هغه ذاتن حق دي خو ستاد قوم زیاتره خلک یې نه مني مغه الله دې چې هغه اسمانونه لستنو پرته هم تاسو درولې دي چې تاسو په خپل ګوري به هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شو او هغه لمر او سپوږمۍ دی قانون تابع ګرځولي د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلی او هغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي هغه نکانی په ډاګه څرګند بیانوي خای چې تاسو خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ او هغه د چې داز مکه غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټکوهلي دي او سیندونه بهولي دي هغه د هر راز میو جوړې پیدا کړې دي او هغه په ورځ باندې شپه خوروي په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ستري نښانې دي چې لغور او فکر کولو څخه کار اخلي او ګوري په ځمکه کې بیلابېلې سیمې دي چې یو له بل سره نښتي دي د انګورو باغونه دي کښتونه دي د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یو استوي یعنی له یوې تنې دي او ځینې غبرګي ټول په یو بو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډیر ښه کوو او د ځینو لږ په دغه ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي اوس که ته حیرانېږې نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې موږ مړ شو خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره را پیدا کړی شو دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلې دي دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي